السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه امیر مصباح الدین. تاسو ما ګورئ د قرار ټي وي په پاڼه باندې موجود یو د قربان د جانان فلم په سیټ باندې. د زرغون پروډکشن هاوس په پروډکشن کې دا فلم جوړیږي. شاهد عثمان سر د دې ډایرکشن کوي. په کاسټ کې په مین لیډ باندې وقار جانی دی، بسما چوهان دا، اصغر چیما دی. سپورټینګ کاسټ هم ډیر زیات ټیلنټډ دي. سینیئر ایکټرز دی پکې اسف خان سر، خالد یاسمین او زما په څنګ کې د ویری ټیلنټډ او یو ډیر خوږ انسان نسیم سر موجود دی. دوی سره خبرې اترې کوو د فلم په حواله. نو چرته ځئ ما سره اوسئ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام مصباح الدین. څنګه الله خیر؟ ټیک ټاک صحتونه ښه دي؟ بالکل ټیک. تاسو ښه زندگی ښه روانه ده؟ جی الحمدلله، د الله لاک لاک شکر دی. خاص وخت دی د قربان د جانان فلم په سیټ باندې موجود یو د ټایم کې لوکیشن حواله سره څه ویل غواړئ؟ لوکیشن خو جی کتون کې ګورم او د نه مخکې انټرویوانو کې هم کتلی، زمونږ چې کوم پروګرام چلیږي کې به کتلی، هغه خو څه خبره نشته، خو زه بهترین دی. او دا د چې یو چینج سیستم روان دی چې پکې فرست ټایم باندې لکه مین سټارانو کې لکه شاهد صاحب شو، جهانگیر صاحب شو، ارباز صاحب شو، جګل صاحب شو، دا پکې نشته. وقار جانی دی او دغه د اصغر چیما صاحب دی. دا ټول سیستم او پکې بیا نور سینیئر آرټسټانو کې څنګه چې تاسو یاد کا اسف خان جی صاحب دی، عمران خټک صاحب دی، خالد یاسمین صاحب دی، بسما چوهان دا او نورم پکې داسې او د وان اینڈ اونلی نسیم خان صاحب او پکې هم دی. نو د خپل کریکټر حواله سره خپل فین سره لږ شان د کیسه شیر کړي. ډیر خو ریویل کوي ما زه وایم چې کم څوک راځي چې هغه کریوسټي کیږي. ان شاء الله چې دا سي چینج کریکټر دی چې دا مخامخ دا کوم لباس کې ناس ته مونږ دام ز فرست ټایم فلم کې رچ ښکاریا بس دغه څه کې خو نو دا فرست ټایم دی چې ښکارم او فلم سکرپټ چې کوم دی نو سید تکالی سیب لیکل دي مکالمه چې دا غي اکټر په خپل باندې دا مکالمه مزه کوي چې کوم مکالمه تاغه وي نو یو مزه سید تکالی خپل کوالټي ده او دا څه پکې نور دا صفات پکې دي لکه جنگریز صاحب د شاته مو ته کوم نور دغه را کوي او شاهد عثمان صاحب ځان له خپل دغه روان دي د خیر سره. د فلمونو حواله سره څه ویل غواړئ کوم چې لکه دا اوس چینج فلمونه جوړ شو، جانان عشق مبارک، اوس قربان د جانان داسې لګ لګ شانت کې کار شروع دی، هغه لاین لګ هټ کې د حواله سره پوینټ دی سره یاره د حواله سره خدا دي چې خلک خو فلمونه ولې چې جانانم خلاړه داغه نه پس عشق مبارک خلکو خوخ او زه امید دربلرم چې دا هم خلک خوخی ولې چې ماغه ټیم روان دی او ماغه ټیم ورک دی یو خو سکرپټ یعنی د فلم د پاره اکټرانم وی خو لکه یو خو سکرپټ دا چې هغه مضبوط والی د کور نقشه چې کوم مضبوطی هغه بالکل بنیاد مضبوطی ارته هغه بلډینګ چې سونم خيږي هغه برج خلیفہ شي او کنه ته دوه چته جوړه بنیاد د سینې نو هغه مخبره نزي. زرغون پروډکشن کې دا تاسو تقریبا سوم فلم دی، ډیره مضبوطه رشته هم ده لکه د دې پروډکشن چې کم فلم وینو تاسو پکې یې د دې سره یاره جی بس دا د اصغر چیما صاحب خپل مینه ده. اصغر چیما صاحب یوازې اکټر نه بیسیکلی یو ډیر ښه انسان دی، یعنی ډیر ریسپیکټ ورکوي هر اکټر ته، کم از کم مونږ ته دونه راکوي چې زه د اریان بشي جنا چې لکه اوس صف خان جی صاحب ته کم پروتوکول ورکوي یا کم زمونږ آرټسټان دی هغه ډیر بې انتها عزت کوي. د هغې په وجه ټولو سره خوشحاله مې په کار کولو او الله دې ولې ترقي ورکړي. ستا د خوښې اکټر په دې زمونږ چې اوس کم ټیم دی قربان د جانان فلم چې کم ټیم دی په دې کې او د دې نه علاوه کم اکټر دی ډېر زیات خوښ؟ اکټران خو چې څونه دي نو موږ ټوټل د یو بوټي لختي یو تقریبا دا پکې نشته چې ګنې اوس که یو یاد نو بل به وي چې او تا دې یاد کړه نو هغه پکې نشته، ټول زمونږ دي او خپل ځاني متاثره زه بدر صاحب د الله بخښي د هغه نوم او یوازې زه نه چې زمونږ اکیډمي وه داسې کس بني چې هغه نه دغه نی او په لویه خبر ده چې شاید فلم کې دلبر منیر صاحب هم شته د بدر منیر صاحب زوی نو زما یقین دی چې انشاءالله امید دربلرم عوام به دا خوښوي. د نسیم صاحب ستاسو کومه چې څومره جرني ده ستاسو هغې سایډ ته وګورو که نه نو د ځوانۍ نه تاسو کار شروع کړی او تاسو مین لیډ ته رانغلی، څه وجه وه د دې؟ یاره جی په دې کې مین لیډ سړي دپاره راتله دا ډېر مشکل دي لکه د اوسپوینې نه چې چل چې څنګه وي که نه لکه دې کې مشکل دا چې لکه تقریبا اوس ته یو کې د خو کنو په کار جو مغه ډایرکټر سره کار کوي او د هغې نه هغه تا خو ساتي که تا ښه کړي علي که دې ښه نه کړي بیا خو نه ده په کار خو که تا ښه کړي او عوامو خوښ کړي چې او د خو کنو د هغې نه په کار چې تا باندې بره سوچ لا چې ته به بره ځې او که نه ته هم په دغه ځای ولاړې لکه اوس زمونږ مخامخ کسان راله
لکه لیډیز کراشي نو که یو فلم کې یا په مین غشتي کله معمولی دغه پکې مین ته ځي اکټر سړی یعنی کم چې میل کې راځي نو کده کې ډیر لوی ټیلنټ دی کنه خو ډیر په مشکله به غزان لځای جوړي یو دغه وکیږي زمونږ د پښتو انډستری دا یو نیگیټیو پوینټ دی بل ورځ ما یو خبره کړې وه هم د سیستم باره کې مې خبره کوله چې سیستم دلته نشته نو هغه بیا بل سایډ ته یو خو موږ سره خلک نشته دی هوښیار ایجوکیټډ چې هغوی د خبرې نزاکت او د خبرې په د مطلب باندې ورسي که نه چې پوه شي پې چې پوینټ څه دی مونږ ویل څه غواړو نو هغوی بیا ګتې بګتې شروع کړي که نه هغه سیستم یې د تا ته چې کله یو کرکټر افر کېږي مین سیز تاسو سوچ صحیح چې زه څه وکړم لکه څه سیزونه داسې چې ګورې هغه یاره زما کوشش وي چې یاره زه هر اکټر یوازې زه نه زه به ځان نه یادوم چې دغه کوشش دی چې دا کرکټر زه داسې وکړم چې څنګه کول پکار دي چې تقریبا کرکټر کې هغه پوره انوالو شي او د هغې څه انسپریشن لګي یا کم دغه د هغې موډ دی چې هغه هغې له برابر ورکړي خو دا به یو اکټر کې هله راځي چې هغه ډایرکټر کښېني او هغه ته ووایي چې بهی ته دې وخت کې دا سیسټم ستا دی نو هغه په ذهن کې به کښېني چې دی اکټر وي نو دی په ذهن کې کښېني چې واقعي دی وخت کې کم لیول کې پکار نو چې هغه ورکی نو زما یقین دی امید دربه لرم چې په دې سکرین باندې ویم خلک هغه لازمي خوښي او تاسو یو خبره پکې وکړه هغه پکې ما ته د هغې جواب درنه کړه د زرغون ټي وي نو زرغون ټي وي ډرامې ډرامې چې تقریبا د یوټیوب مکمل ټریټ هغه چینج کړه او پای کې دونه غټې غټې ډرامې او داسې په تیزۍ کې رالې چې ته اریان به یعنې یو میاشت کې یو میلیون هغه یو خو تقریبا 2 هفتو کې 2 میلیون وای تقریبا دا تاسو چې پکې وای دا مونږ پکې سو نادیا ګل پکې اوس ټیم ولې چې هغه ډېر وخت پس هغه دغه کړو او هغه پورا نو ذات دا ما چې زرغون ټي وي تقریبا د کتونکو د پاره ډېر ښه پروګرامونه یعنی هغه ټول ته پتم ده چې واقعي دې کې ډرامه وي کده کې فلم وي کده کې سمي نو هغه کوشش کړي چې یاره مونږ یو خنه خسي زکو او یو چینج ورکو یعنی یو سسپنس او ساتو یعنی فلم کې یادا سي هغه ډرامه کې هر څه هغه بغیر د سسپنس نه داسې کار نه کوي دغه ډرامه دا که فلم دی هغه موجوده حالت دی چې هغه سوچ کوي چې یاره دې کې زه سسپنس وکړم چې خلک په دې سوچي چې یاره څه به کېږي اختتام سایډ ته ځو او خپل چې ستاسو عمره فینس دي یا ستاسو عمره کتونکي دي هغې ته خو ته هغه روایتي خبرې دي هغه کېږي لګیایي که نه زه هم دا ځل څه ډفرنټ کوو بس د قربان د جانان چې کوم فلم دی دې حوالې سره خبرې وکړئ هغوی ته بس قربان د جانان زما یقین دی چې زموږ دا کتونکي ملګري به انشاءالله خوښوي او راځي به په ګڼ تعداد کې دا به په صابرینه سلیما باندې د بلې میاشتې په 4 تاریخ باندې لګي او موږ به د ټولو ملګرو انتظار کوو چې ډېر په شوق سره راشي څنګه چې زموږ نور فلمونه دوی کتلي دي همدغسې به دوی دا فلم هم ګوري او دوی به یقین لرم چې خوښوي به انشاءالله ډېره زیات مننه وخت راکولو تhank you so much دا زموږ سره نسیم صاحب زموږ د انډسټرۍ یو خوږ انسان موږ چې کله موږ په یو سیټ باندې موجود یو نو چې کله ټایم میلاویږي بل د دوی روم چې کوم دی اسف خان سره دی یو ځای دی نو بس دا اسف خان سره نسیم صاحب له ورځم گپ شپ لګو سره تاسو نه اخلو اجازت خو یو خبر اخره کې تاسو ته کول غواړم ضروری ګڼل غواړم دا چې دا خبره تاسو ته وکم قربان د جانان یو داسې فلم دی چې د دې کله تاسو وګورئ نو دا تاسو فیملی ته یا تاسو مرګرو ته دا ویلی شي چې ما د پښتو فلم کتلی چې نوم یې قربان د جانان دی صحیح ده دې کې به داسې څه پهاش جملې نه وي پهاش ولګر ډریسز به پکې نه وي هېڅ به پکې داسې نه وي چې هغې باندې تاسو لږ شانته کې هغه انسان انکمفرټیبل شي یا لږ شانته کې خپیمانه شي سو راځئ به انشاءالله هلته به ګپ شپ لګو د فلم حوالې سره به تاسو نه پوینټس الو ستاسو رای به الو چېرته چې مې خاد آباد بریالي اوسئ صبرینا سنیما پېښور رینیو سنیما کراچي او سواد سنیما سواد 4 اکتوبر الله پامان